شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ټول ناول خو دغه لاریون مظاهره چې کوم مقصد دپاره را جوړه شوې ده په هغې کې دوه خبرې مهمې دي. اول دا چې مونږ په خپله پښتنه خاوره امن غواړو. مونږ د خپلواک پښتونستان غورځنګ ټول ملګري دوی سره په دې دریځ کې ولاړ یو، متفق یو. دویمه خبره د ښځو د تعلیم په هکله، په خصوصي توګه په افغانستان کې د ښځو د تعلیم په هکله. نو زده کړه د هر نر او ښځې بنیادي حق دی. که څوک وایي چې تعلیم دې صرف سړي کوي او ښځې دې نه کوي یا ښځې دې کوي سړي دې نه کوي، نو دا غلطه خبره ده. زده کړه د هر نر او ښځې بنیادي حق دی او موږ غواړو چې زموږ پښتنې خویندې دې زده کړه وکړي، هغه دې د میډیکل فیلډ ته هم لاړې شي، هغه دې د تعلیم په هر مد کې د پرمختګ بام ته وخیږي. خو اوس خبره دا ده چې دغه هر څه به موږ عمل ته څنګه وروړو. لکه دا امن به څنګه راځي، دا د جینکو د تعلیم په هکله کومه خبره چې ده نن د انډیم مظاهره ده. خو د افسوس خبره دا ده چې دا خبره صرف آیا د انډیم تر حده ده؟ دا د ښځو د تعلیم خبره ولې نور سره متفق نه دي؟ نور ګوندونه د پښتون کام مینوال ګوندونه دې سره متفق نه دي چې متفق دي بیا دلته نن ولې نه دي موجوده؟ سوال پیدا کیږي تر څو پورې چې مونږ په دې دریځ او د پښتون قوم په هر هغه دریځ چې د پښتون قوم د پرمختګ په حق کې وي، د پښتنو د یووالي په حق کې وي، د پښتنو د بنیادي حقوقو په هکله وي چې په هغې کې مونږ یو شوي نه یو، یو بل سره نه یو ولاړ، نو والله کې کیره نشته کوي. دویمه زه خپله خبره په دې را ختموم چې لږ اوس د نرمۍ نه به کار اخلو. زموږ ډېر داسې پارلیمنټرین ملګري چې په پارلیمان کې ودرېږي نو ډېر د سخت دریځۍ نه کار اخلي، ډېر د اګریسیو انداز پلی. دا موږ چې د چا په هکله لګیو دا څوک پردي نه دي، زموږ خپل پښتانه وروڼه دي. راځئ چې خپلو کې هم او د هغوی سره هم د ناستې او د خبرې دپاره زمینه برابره کړو. راځئ چې خپلو کې کښېنو او د مسلې حل راوباسو. یو شاعر وایي چې لار په غره کې وباسي بستې اوبه، زور وي په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر. نو په سخت دریځۍ، په سخت کلامۍ، په کنځل وینا هېڅکله هم د مسلې حل نه روځي. مسله به کوشش کوو چې په ناستې حل کړو، د خبرو په طریقه حل کړو، د خبرو په لارې حل کړو، د میز څنګ ته پښتانه تیار کړو. د توجه نه مو ډېره زیاته مننه. الله مو ښاد او آباد لره.